قانون بی اعلان بوشی چه خبردار خزب بربند نروزی خبردار کمان خزر اوتا نبیا خو نشو کنا کوچی بازار بارے گڑے پروتی انشاءاللہ بلڈوزر با پی گرزوم صدر روڈ با سپی پکی غاپی تب مان سار نا زما خزر اوتا سار نا وتی دا ما خام رالا چرتا لارا کبار کی میں بنینو نا لٹول تا خدای وریتا پریتا کا بنینو نا لٹول پدیل عرض کلدا سے تیرے گما ټول اورس په دې دکانونو دا چل لګي دا سوق دي د زمونږ خزې دي سنیانې دي سننې دي مونږ سننې یو څوک شیاګان دي شیاګانو ته زوایم چې لس ورځې د محرم تاسو د خپلو پردو د حیا انجام وګورئ بی بی فاطمه چې وفات کېدن وصیت وکړ چې خبردار چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه به د شپې اوچته وای او بیا به جنازې د پاسه ډولی هم جوړوئ چې زما د کفن ټوټه چرته پردی سړی ونه ګوري بی بی فاطمه خو حیا او د پردې دا عالم و تاسو په کوم خپل د بی بی فاطمه نامه علی سننو ته وګوره سننو ته سنت شو ته بی بی عائشہ ستر ګوره سردار کونین چې داغي په حجره کې دفن شو حضرت عائشہ فرمائی ما بچ د سردار کونین زیارت کولو مخبم بربندو بیا می چې ور سره پلار دفن شو ابو بکر بیا به می مخبر بندو زکه چې زما پلارو بیا چې ور سره عمر فاروق دفن شاه او زبد پلار او د حضور زیارت تورلم نو مخبم پټو زکه چې عمر پردې سره ور سره دفن نو ما به د عمر د قبر نم ستر کولو حیادار خزه خو د پردي سړي د قبر نم ستر کوي نن راشي زمونږ د خزو په دې قبرونو زیارتونو کې سال دی منجوران یو ګورا اس کا زوامه چالک زیارتونو د خزې مبرې دی نو بریلیان حضرات وہی جے لوگ بھی نکلیں کہ زیارتا سی لوکانو مننے کر دینے استاس وہی چھو وہی دا کافر سوک چھو گورا زیارت نم منی کئی وہی دا سے کنو ہے وہی دا سے کافر امراوتی ملیان چی زیارتونو نا خلق منی کئی واللہ کے مونگ دا زیارت نہ منی کئی مونگ منی کئی دا زیارت دا غسنڈا منجورنا مونگ سے کار دے جس زیارت تسک منی کئی دیکھو گو رہی دا ترمیزی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنت نہایتکم عن زیارت القبور الا فزورو صحابو تاسو میں دا قبرونو تلونا منی کری وئی چالتا یو خط شوا اس تعلیمات اسلامی در کرالا تاسو قبرونو تزی و دعا ورتکوئے چه تاسو تا دا قبر کتو سرخ پل انجام را یادی تاسو خیال را گئی زیارت لا تلونا منی کول واللہ زدر تزانی وین زخ پلا پیخور نگیر چاپیر جے سمر بزرگان دی دے ٹولو قبرنو تتلیم زیارتونو تتلیم سید سن پیر تتلیم شیخ جنید صاحب تتلیم شیخ حبیب صاحب تتلیم رحمان بابا تا پافتا کی یو زلزم دے ٹولو تت اور وقت او دام ایمان دے چی دا ادیری شہر خاموشان دے دا دے جواندو مردارو نا دے ادیرو کی کینا استلک فائدہ زیادتی خو نغیبت کئی نسارام توب کئی ایم غلی پراتے دی تم چه ورشے غلے ورسرہ یو ساتھ کے جواندیلا چه ورشے خو لڑم دے یا با دی چیچی یا با چه غل خوری لگیا بین تاسو پوشت زیارتونو دیروت لولا من کولو خبرانشتا ویرو ردا سے خلق راوتی چه خلق دا خیراتونو نبندی دا دیو بندیان نن خود زورور کرا کول پسر دے
خاص جماعت امام دے کنه مبارک شه مولا چې کرکول په سری وجنم به عزیزانو ودا سے خلق راوتی چې خیراتونه نه مني دیخوا وګورئ دا په کلاو غوږونه واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی و یا رسول الله مور مې مړه زنوما اوس چې رالم دا باغ ورپسې خیرات کول غواړم حضور علیہ السلام ورته فرمایل بچیا زر کوا الله بستا مور ته د دې فائدہ ورسي ما په خبره پوه شئ زر کوا مړی پسې خیرات کول سنت دی د پیغمبر حکم موجود دی چې صحابه ته ویلي چې تاسو خپل مړو پسې خیرات وکړئ ادیره ته دعا د پیغمبر ذاتی فعل موجود دی چې په نیمه شپه کې جنت البقیع ته درې ځله دعا کړې وه جګړه د څه خبرې ده وای داسې مولیان راوځي چې سخات نه مني سخات پیژنئ دا په ادیره چې دا غویمه جوړئ الوا روټۍ د ښار خلکو وړي ادیرې له اونو دے انو دے اونو جوړی دے انو جوړی دے اونو دے انو دے هلته مړی خخیږي دلته خلک د خدای په قهر اخته د الوا جوړی تقسیموي وی داسې اس حلوے کا مطلب کیا اے منو دسو اے منکر نکیر میں میرے خیال ہے پہلے سے مجھ کچھ پانے واسطے کہ انہوں کچھ کمی نہیں خدا دا پارا مقبرے ددی شرمول زینت اسقاط دیکھو گو رہی زم ولاڑ میں اسقاط تقسیمی گی اور طالبان غریبان اگی تگی نہر دام ولاڑ دی اسقاط چې کم سره تقسیمای نو په جیب کې په دوه غوتو دا غوټه پرانیزي نو نیمه جیب کې پریدي او نیمه راوباسي نو بیا ما غوندي مولا ګوري چې دا شور وانه چي نو غلط 50 پیته اتیا ورکی چې دا چرته شور جوړ نکي او چې کم اصلي د خیرات مستحقي نو چاله تانی ورکی او چاله روپے ورکی او چې چرته چنه اور پسې جی مال خدای کې پړک شي په دې زیاده سي منډه مو دا اسقاط ته استاد ملک اسقاط که فدیه د اعمال وی نو فدیه د اعمال د پاره اخذ د مسکین شرط ته اوږي تګي نهر لبه ورکه لکه څنګه خبره چې په سرسایه کې ده سرسایه اسلام څه د پاره ویل دا او ضروری کړی دا چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې نشي د چا بچي بے چایو بے منچو او بی وریجو پاتی نشی دا اختر روز دا که دا یو سری نغره سور پاتی شو دا یو سری نغره دا اختر پورزی یخ پاتی شو چور کرنو زما دی پا خدای قسمی طول محلب پی خدای جہنم تلیگی که یو کور که دا چا بچو نهر تیرا کڑا نو ټول علاقه په پروردگار جهنم تلېږي یو کور نه هرته نو زما عزیزانو د اسلام پارشي کې یو خاص فلسفوي او خاص راز وي نو د فطرانه دا مطلب چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې نشي د اسقاطونو دا مطلب د خیرات دا مطلب نن ستا په ملک یو ګورا چهلم دے نو کارڈ بچاپ کی کئی کہ نہ کئی فلان صاحب کی مر گیا اور اس کے رسم چیلم رسم لفظ پیجن رسم چیلم او اگر اٹھائے تراش نو اگر کارڈو نے چیدی دوادہ غندی با تقسیم چی چہلم تے سیب متبران خانان نوابان غٹائٹ سارب سنڈاگان بیرا وقت زمان مالت کی چیلمو نا زمون بیٹھے کے غوختے ویل چی 40 میں تے اے لوگ چی میں اوکا تا پکی دے پہ خور کروڑ پتیان ناس ما تے ویل چی آو جی مال میرا روزہ ہے آریان شو آدھا خزی میرتا میں چی کور دی وان شا پا دغا چیلم نا کروڑ پتیان دی خیرات لرا غوختی او بار ما شمان ولارو دا خیرگر کاسے ور سراوے چی لگی وری جرا کئی یرا چایاوی پا دیز ایوالو دا سی نسکوری و غرزور او کروڑ پتیان خیرات تکینون دستا سو خیرات
نو مړی مم تبا دي او ژوندي مم تبا دي. عزیزانو واده کې وګوره، وادم سنت تے ملا لگیا دے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پیغمبر وی نکاح زادا سے تاستنن قانون بیانوم چه قانون دے څه شی او تاسو د اسلام نه جوړ کړی څه دي. ملا لگیا دے النکاح من سنتی او بار بینڈ غگیگی لگیا دے النکاح من سنتی التا قوالی کی گی لگیا دے اور دبلے غگی گی لگیا دے. او ملاوی فمن رغبا عن سنتی چاچ دماد سنت نے اعراض کو آزمانہ نہ دے. لا يجتمع امتی علی الضلالہ فإن اجتمعت امتی علی الضلالہ فانا بریء منہم وهم بریء منی. زما امت تے پا گمراہ نے جمع کی گی او کا جمع شو پیغمبر فرمائی زد دوی نه بیزار مو دوی زمانہ بیزار. گمراہی نه دا څه ده؟ دا د کابلای نه بار دا درې کوتی چیزی دا څه شی ده؟ دا څه شی ده؟ میټرو، فردوس، ناز، صابرینا، ان الله مع الصابرین. تاسو خیال راغی دا څه شی دی؟ دا زمونږ بچی هر ماښام د شپې تر 1 بجې پورې په دغه ځای کې څه کوي؟ دلته څه کوي؟ اوس دا ځای خو پاتې شو، مونږ کور کې ورته سینماګانې جوړې کړې، وی سی آرونه او ټي وي ګانې. مونږ بالا ماړی او نن بهیو زه روان یم په لاره، ماته مولوي صاحب مبارکي ورکړه، مبارکي. مال څه وشو؟ زوی مو یې بې شوی نو مبارکي مونږ ته ورکړه، مبارکي ورکړه. مال کیا ہے؟ وہی اللہ نے میرے تے بڑی مہربانی کی تھی. کیا ہے پتر جمع؟ وہی نہ میں نے رنگین ٹی وی خرید چھوڑی. میرے بچے پرایا کہاں جا کے ٹی وی دیکھنے جاندے ہوندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کر کے مجھے اپنی ٹی وی دی. اس اعظم تلا کے ماں تو نہ ہوں کیا کی بشمانه سی اوس زپایم تاسو ما پسیم ډرامې کوي. ما پسې یو څوک راشي وي مونږ جی پلانی سره جګړه ستا په سره وکړه چې مولانا صاحب کور کې ټي وي دی، پلانی سره مې جګړه وکړه چې د کور کې ټي وي دی، وی سی آر دی، د دلونه کالج کې سبق وای. ما ورته چې زما د خولې نه لوټه بچتا او نه کاڼې بچته، نو دا غریبان خو مړه لري، آخر په څه خو به دوی مړه خوشحالۍ کړه. ما چې هر څه ورته تار تار کړه او پرېږدم هم نه، یریږم هم درنه نه، یریږم هم نه، پرېږدم هم نه. والله العظیم چې د خدای د ذات نه را لاندې زه د بني آدم پروا نه کوم نه ته یریږم. 40 کاله د پاکستان کې 40 کاله ما د پاکستان په یو حکومت پوزم نه د پاکه کړی. پوز د ضیاءالحق حکومت ما ته وایي چې मौली साहब तेरी गला इल्मी तेक होते समझ देनेंगे माल ठहर मैं इन्होंने और भी समझाना. ओ ईसा अलैहिस्सलाम मर्दे का जुंदे दे द कादियाना दाम यो मिशन दे ईसा अलैहिस्सलाम मर्दे और पे कश्मीर की कबर दे दलील पे चोरी इस काल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ्फीका ورافعك الي. وګوره خدای ویلي دي چې قال الله يا عيسى اني متوفيك. بس خبر خلاصه. قادیانی ملان را میدان تک آئی تو میدان تک چترال کی میں تقریر کولو نو شاہی مسجد دے چترال کے میں تقریر کولو نو شاہی مسجد دے چترال کے نو چترالیانو ته مې وویل چې هلکه دلته چترالیان ډېر دي دا بیا مانه خفه کېږي. خبره اورئ خبره دغه کېدی په خبره به ځان پوهوئ ځان نه باسي پیشوګان نه جوړوئ په خبره نه پوهېږئ. زه افریدي قوم سره تعلق لرم. تاسو زما تقریرونه وګورئ چا پریدو پس ما څه سویلی دي.
اوزا پریده منو چا پریده نامای نو اب بزرگی چا پریده نامای اب بزرگی اپریدو کې راشه وګوره څه دي موټر تختای سړی تختای کوي کنه کوي نو چترانیان ټول اولیاء او مونږ ویلي څه دي خپکیږي ما او که خپشي زما بچو کوي مونږ نه خوشحال څوک دی سرمایدار مونږ نه خپدي اوس په دې باندې د پیښور خلک خپکیږي چې نن د ټول فرنټیر خلقو ټول ورځ په عظیم لعنت کې تیرا کړې د کرکټ میچ ته شرمېدلو وړوکی دی او که زوړ دی ټرانزسټر یې غوږ ته نیولی دی دی خو ګورئ دی خو ګورئ